امام ابن ابي الدنيا انس بن مالک رضی الله مبارک دا روایت راوړی دی چې هغه ورځ عائشہ رضی الله عنها په سلام ایو بل کس وسره نو دی بل کس د ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها ته پوښتنه کو وی موږ ته د زلزلې مبارکي سوایا وی غیره دغه خبرو کړی چې زلزلہ راځي اذا استباحوا الزنا کله چې زنا حلال شي وشربوا الخمور او خلق شرابونه وسکي او خلق د ټنګ ټکور سامان استعمال کی غار الله عز وجل في سمائه ان الله بغیر ذات به دا غیرت تلاسوی الله دې زمکه ته وی چې ورقېږي په او خوځيږي په فإن تابوا کچې توبه وباسي ان د زمکه ودرېږي او الله بچکی او کنه خپل حالاتو کې نه ورځ الله بالکل تباکی هغه ام المؤمنین دا عذاب د ټول خلکو لپاره وی عذاب د مجرمانو لپاره د فاسقانو فاجرانو د کافرانو لپاره د مؤمنانو لپاره وی دا یو موعظه یو نصیحت مؤمنان د دې نساخلی نصیحت اخلي ها عبرت اخلي او دا دغه لپاره یو رحمت ته الله چې الله ته خبر را یاد کړ دا ګور الله رحمت ته چې د بنی منځ کې موږ ته خبر را یادي کله راته نه را یادول زموږ د زړه قاسم د شي ګټه دي چې نه را دول چې سهال مو خو هغه زړونه او هغه زمیرونه کوم چې د الله نه لري هغه د دې خبرې نه بالکل صفای انکار کړی دی وی منګه عبرت د دین نه اخلو خدای خلق دي چې زميري مړي او ځکه زه دا وایم یا الله زمنګ د ملک زمګه خو تا وړه قوله خو زمنګ زمیرونه ونه لقیدو زمګه څومره غټ مخلوق ته هغه خو زیاده خدای سره زمیر خو زیاده د زمیر خو زیاده پکړ دي زمیر چې کړه د زمیر خو زیاده کړه نبی به خیر خرید به یې مسله دا دی چې زمنګ زمیر ودلې زمیر باسول غواړي الله په قران کې د بازو خلکو باس کړي وی باغو باندې ما سخت راوستا د دې لپاره چې دوی ماته واپس نو هغه څه خبري شروع کړي قد مس آباءنا الضراء والسراء الله یو دا خبري شروع کړي چې دا خو عامي خبري زموږ پر نکتم دا خبري راغلي دا څنګه چې زموږ باز خلک وي دا د علاقې سره موسم ولزم پر نکم مدني راغلي ګوره الله وی ما عذاب راوستو د دې لپاره چې خلک ماته راو پښې دی ول خبره دا جوړ کړو دا خو دي شي ظهر الفساد في البر والبحر وجه او پرمده کې فساد کار شوی الله ولي الله بما كسبت ايدي الناس دخل کو چې سکړي دا غي دراس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله بعض ظالمان من بعض باندې مشران کو یا الله ولي ته ظالمان په ظالمانو مشران کې وي د دوی د اعمالو دلاسه زمنګ دی ژوند ته کډیو کتو او زمنګ دی معاشري ته کډیو کتو تباریان شي غونه به باندې ځک شي او په دې جسم باندې وختو دريږي وګوره د خلکو حالات ته د منځ سره وګوره د خلکو حالات ته د جمی سره په منځ کې وګوره د خلکو حالات ته چې سحر منزل څومره خلک راځي وګوره د خلکو حالات ته د مازیګر په منځ کې څومره خلک یې وګوره معاشري ته خپل نظر واچو کړ جمعات کې څو صفې عزت نه زیات څو صفې صفیات او د جمعې په ورځ صفونه سي زه په جمعات کې نه دا مسلمان په کوم ځای کې مخ کې دا په کوم ځای کې همون ځای نه کوي دا د امت حال او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم با کله نه کله د جمعې په منځ کې د دوه رکعاتونو کې په یو کې به سورۃ الجمعه وي او په بل کې به سورۃ المنافقون وي نو سورۃ الجمعه خبر واضح دي چې د جمعې باس پکې راغله خو سورۃ المنافقون ولوي هغه چې کم په دې منځونو کې نه راخرږي چې د جمعې د منځل راځي دا غوته وره دغه د منافقت صفت الله په قران کې د منافقانو دغه صفت ذکر کړی کنه الله یې منځونو ته نه پاسي الا وهم کسالا پلس من پاسي يراؤون الناس كما انزل جدلانو مش لچاره پاره خلکو ته خیر ولا يذكرون الله الا قليلا الله نه دي مګ ډیر لګي دي هغه ته ریاکاری د پاره یاد سلف کې دي سره یو واقعا سلفونه چې یو بګو هغه ترکانو او د سټکې راغستو میخونه ټکوال او کس وسره ولړو چې د پاره چې کار کو نه چې څنګه د سټکې اوچت کو الله اکبر الله
الله اکبر. دې څه مطلب دی؟ الله اکبر الله اکبر. الله لوی دی د هر سنه لوی دی، ستاد سټک د گزار نه لوی دی، ستاد ټیکدار نه لوی دی، ستاد تجارت نه لوی دی، ستاد دنیا نه لوی دی، ستاد بچو نه لوی دی، ستاد خزینه لوی دی. دا کلمات ځکه په اوله کې راځي الله اکبر او ختميږي په دې باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. اسټک هغه دې چې کړو چې الله اکبر راغی بس سټک یې ذکر اصله دې دنیا خدي نه الله لوی دی، الله لوی دی. زه په دوه خونه ټکوم اته څه خبرې کی ته کوم ځکه بیا راشه منځنه بعد ما او دغه منځنه منځنه بعد به اذکار دی او به سنت دی روی دغه زموږ طریقه ده کدي خوخه د سیده رب را تواز کړی د زغ خپل کار کوا. الله اکبر. دې ته ایمان وای او دا خبرې ګوره د خندا نه دی ګوره جړه خبرې دي په خپل حال باندې وجاړي د خپل پښتنو باندې وجاړي. نو په ملک سود چلیږي نه چلیږي تاسو مکو چې څومره دي سود ته خلک نن سبا تجارت وای، سود ته نن سبا خلک کاروبار وای او د دې خلکو مبارک الله سوی کم چې سود خوري. فإن لم تفعلوا کچری تاسو سود پرې نه دی فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا واوري د الله د طرف نه تاسو سره د جنگ اعلان دی. الله به تاسو سره جنگ کوي او چې قوم سره الله جنگ کوي خو دې رحمت راوړي. چې یو قوم سره الله اعلان وکي چې زما او د دې قوم جنگ دی، جنگ زمونږ دی او سره جنگ دی. رب العالمین چې وایي چې زمانه طرف نه اعلان جنگ شوی په دوی باندې الله برکتونه راوړي. خو د زلزلې به د عذابونو برایي کوي. نمونه ولا بدل کړی دي سود ده لکه په دروازه نه جنو په کوم طرف ولا راغلی دی په کړکۍ ولا راځي نه جی غریبی ده نه جی عجزی ده نه جی کمزورتیا ده نه جی دي شي نه جي دي شي ته ډیر ول نمونه بدل کې او ک ډیر ول طریقې بدلی کې سود ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه دي د ټول کمزوري درجه ده لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي دا کمزوري درجه ده، بالکل کمزوري درجه ده خله د معمولی سود دا غي دا لکه سړی چې د مور سره زنا کوي. زمونږ په معاشره کې رشوت چلیږي نه چلیږي؟ رشوت نه بغیر د غریب سړي کار نه کیږي. غریب سړی مجبور شوی دی وایي زه څه وکړم بغیر د دې نه کار نه کیږي. چې یو معاشره دې درجې ته ورسي چې بغیر د رشوت نه دغه کار نه کیږي په دې باندې الله عذاب نه راځي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ولې په دوانو باندې کمی چې ورکه او کمی اجر د دینه زیات خپل معاشري ته وګوره. زه په معاشره کې د زنانو پرده ختم شوی کنه ده ختمه په نوم پرده پاتې شي. ته راشه بازارونو وګوره او ځان اسرون کون کوم چې نه منګه خيو منګه ټول چې د کوم ناشي پښتاني او د ملک او د علاقې خپل بازارونو پیژنو ورسې پیژنو. دا باز کسان نور په ګوته باندې پټي نور ته ګوته نیولې وینا نور نشتی ته څه نور نشتی ته ورسې بازارونه وینا ته ورسې حالات وینا چې ته پته ولګي چې زنانه په کوم حال کې روانې دا وي کپڑے وینا ته زنانه په کور کې دنه کوم حالات روان دي هغه وینا. دومره منګه عجز شيو چې خپل کور کې منګ شریعت نشو نافذوله خپل کور کې ولا بهر روډونو ته بروزو شریعت په کار زموږ شریعت یا شریعت او یا شهادت څه یا شریعت او یا شهادت خپل کور کې اول نافذ کړه په کور کې نشي نافذوله. خزه به تنګ یو لنډي جامع چي لور به تنګ یو لنډي جامع چي خور به لنډي او تنګ جامع چي فلمونه به ګوري سندري به اوري به پرده به څنګه بولخه به شریف بولخه نه د پردو سړو سره به کینی کوم چې هغه لپاره محارم نه دي او د شریعت څه شي ته دی د زموږ ملک نن سبا حالات دي زنانو نظام تاسو ټول ته نصيحت ته چې د الله نه د الله د عذاب نه په امن کې کېږي. ما زه تاسو ته وایم کوم د دې واقعي نه عبرت و نه غستلو د سنه واخلو کله دین بعد موږ خپل حالات بدل نکړو نو کله به بدلو د دین بعد کوم خپل معاشره بدل نکړو نو کله به بدلو. تاسو به حالت دي تاسو به مړی دي ستاسو خوغه دي چې سبا ستا بچي او الله دې نکي چې سبا ستا بچي دیوال پر پاسه ورېدل کته پراته ستاسو خوغه دي چې ستا خزه دي چې پراته ستاسو خوغه دي چې ستا بوډاګان مور پلار ته د دې نه لړ شي وغه ته په خورو کې ته ملو شي ستاسو خوغه ده چې ستا کیله او ملک او زمکه او د تباش
هیڅ نه خوخه ده او د ټول غټه خبره د چا د خوخه ده چې الله ته خپي د چا د خوخه ده چې نه د خوخه نه بیا بس کو رب العالمین ته رجوع کو الله دا هغه امتونو بدی بیان کړی ده وی ما په عذابونه راوستو وی ما وی چې زړونه به نرم شي خو خسخ شو الله په قران کې سوی ونخوفهم من قوي داخلك يرولي دي فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا قالوا يا زبي زابون راولم چې ویریږي خو دوی هغه مستی او هغه نافرمانی خډیرش دي چې نه چې ګوره په دې خلکو کې چې تر نه شي چې د عذاب سره ستغه ګناهونه او نافرمانی خډیرش الله سوی ولقد ارسلنا الى من قبلك استنى پیغمبر استنى مخکې نور امتونو ته موږ پیغمبران لګیلي فاخذناهم بالباساء والضراء فاغبر منغا مصيبتنا سختي حرسم پر استراحت ولي لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دوی عاجزي پیدا شي قال سوي ولكن قست قلوبهم پر دې مصیبتونو او د امتحانونو د لاسه دغه غزونه خمس بوت شو خکلک شو ګټه دې جوړه شو نه بګي عاجزي را نه بګي را تاسو ټول د نن البدار توبه باسي توبې دروازه کولاو ده توبې دروازه کولاو ده د قیامت پوری د نور چې د مغرب نه راوږي دا وخت پوری د توبې د دروازه کولاو ده او یې ستاسو د مرګ پوری ته کولاو ده چې د سا او د روح دی مری پوری نه رسیدلی او وخت پوری توبې د دروازه کولاو ده د نن یو نوې جون شروع عقیده قران او حدیث مطابق ساتي موز او دس زکات صدقه رسول زما حدیث کوي په مصیبتونو د صدقه لري کیږي صدقو د لري کیږي صدقه ور کوي خاص کر بدغه کسانو په کومه جله سخت راغلي خاص کر باغو رسول الله من نفس عن المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة چې مسلمان نه سخت لري کړه په دنیا کې الله د آخرت په سخت کې سخت لري حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی متفق علیه حدیث بخاری مسلم کې رسول الله فاذا رايتم شيئا من ذلك لجد غزابون تسوين فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره الله ذکر به ډیر کوي دعاګانې ډیر کوي استغفار ډیر کوي رسول الله د طریقه مونږ ته خو وما علينا الا البلاغ او موږ باندې صرف سدي صرف خبر کولې وینا کولې دا خبر رسولې الله سبحانه وتعالى دې په دغه خلکو باندې دا کوم چې بلې زلزلې کې مړ شي الله سبحانه وتعالى دې شهیدان وګرځي او الله دې خپلوان له صبر ورکړي او الله دې هغه له دې په بدل کې ډیر څه ورکړي